احمد مسعود ته د طالبانو دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد خاصه بلنه. احمد مسعود وایي نن می تعبیر په حقیقت بدل شو. یو جهان مننه له مولا یعقوب څخه چې موږ ته هم دومره وخت راکړو. د طالبانو دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د احمد مسعود پوره ضمانت کړی ده او هغه هیواد ته راغوښتی ترڅو په افغانستان کې جګړه ودرېږي او افغانستان په آبادۍ کې ورسره برخه واخلي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وایي کاشکې ټول داسې فکر ولري لکه څنګه چې زموږ دفاع وزیر لري. ملا صاحب په خبره سر خلاصیږي. نن د غرمې نه بعد مې 3 ناشنا مسیجونه واټساپ ته راغلي وه. د جوړتازه نه وروسته یې راته ځان معرفي کړی و چې زه ملا یعقوب د ملا محمد عمر اخوندزوی د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. یعقوب مولا جان بیچاره مې واټساپ ته پیغامونه پرېښودي ول چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ، ولې جوړ افغانستان ړنګوئ، دا لارۍ وکړئ چې اوس سولیز افغانستان مه ړنګوئ. تاسو ته عفه شوي او راشئ افغانستان کوم وخت غواړئ، د کومې قول اردو قمندانۍ غواړئ، راشئ چې درې کړم. د یعقوب دغه مسیج په اورېدلو مې یو څه فکر بدل شو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، ښې چارې.